औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। द ज़ुमर टीवी नाज़रीनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सासु पे खिदमत के द अस्माए हुस्ना द सिलसिले द 18 नंबर नुम अल वहाब सर हाजिर د ویډیو کې مخکې تلو نه وړاندې تاسو درخواست دی چې کومو دوستانو تر اوسه پورې زموږ چینل زمر ټي وي نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او خپل نظر خپل مشورې موږ ته په د کمنټس په صورت کې هم راکولی شئ. دوستانو الوهاب معنا دا ده چې هر څه ورکول والا. د دې فضایل ډیر زیات دي خو زه تاسو ته به نن صرف لس وظایف د دې زه تاسو ته وړاندې کومه. د ټول نه زیات الوهاب اسم چې دی دا د مالدارۍ دپاره د مال دولت دپاره تنګدستۍ دپاره استعمالیږي او الله رب العزت د دې نوم په برکت باندې که د چا څه تنګدستي وي مالی طور باندې پریشانی وي الله ختمی. نو که څوک په تنګدستۍ کې غریبۍ کې هغه گرفتاری نو هغه د مهرباني وکړي ډیر زیات بېشمېره ځل دی یا وهاب وایي او د ساختي مونځ اشراق مونځ په آخري سجده کې که څوک څلوېښت ځل د سجدې په حالت کې دا الوهاب یا وهاب ووایي نو انشاءالله العزیز یو ناشنا طریقې سره به د تنګدستي او غریبي ختمه شي او د هغې نه به ورته الله نجات ورکړي. دغه رنګې که د دې تنګدستۍ نه علاوه هم د یو سړي بل څه حاجت وي کاروباري حاجت وي یا د ملازمت وي یا څه مسله نو د کور یا د جماعت په صحن کې بالکل کلاو ځای کې 3 ځل سجدې ته به لاړ شي او هر ځل په سجده کې به لاسونه به د اوچت نیولي او 100 ځل به دا اسم مبارک ووایي نو الله رب العزت به د ده چې څه قسمه حاجت یا حاجت به یې پوره کړي. او 7 ځل ویلو سره که څوک هر مونځ پسې 7 ځل یا روزانه 7 ځل وایي نو الله رب العزت به دا انسان مستجاب الدعوات جوړ کړي. او د ماخوستن مونځ نه پس 1400 ځل ویلو سره 1400 ځل ویلو سره الله رب العزت به د دې انسان په رزق کې فراخي راولي چې څومره د مال سیوایي هغه مره به نور هم هغه الله رب العزت دې کې برکت واچوي. او که دغه رنګې موږ څنګه چې تاسو ته مخکې ما عرض وکړو که سړی د غریبۍ نه او تنګدستۍ نه پریشان وي نو مهرباني وکړئ تنګدستي ختمه کوي د دغه رب ته آواز وکړئ یا وهابو دا ووایي نو الله رب العزت به په داسې طرف نه د لار کولاو کړي چې دا به ورته هم حیران وي. او د اشراق په مونځ کې د سجدې په حالت کې دا 7 ځل ویلو سره الله رب العزت به دا د مخلوق نه بې پروا کړي د مخلوق پروا به نه کوي. الله رب العزت به د دومره رزق ورکړي چې دا به چاته هم چاته نه وي محتاجه. او دغه رنګې د سختي مونځ کې یو بله طریقه هم دا ده چې 4 رکعاته مونځ څوک وکړي او بیا سلام واړی او د هغې نه پس بیا سجدې ته لاړ شي او هغه ځای کې 104 مرتبه 104 ځل یا وهاب ووایي او که د 104 ځلو ټایم ورسره نه وي نو صرف 50 ځل ویلو سره به انشاءالله العزیز که دا سړی غریب وي دا به مالداره شي. او دغه رنګې د ماخوستن مونځ نه پس 1950 ځل 150 ځله ویلو سره که دا انسان ډیر زیات قرضدار وي الله رب العزت به د قرض نه خلاص کی. او د حفاظت د ایمان دپاره د آیات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب دا د هر مونځ نه پس د حفاظت ایمان دپاره دا آیات ویلو سره به الله رب العزت د ایمان د هر قسم وسوسو نه د شیطان د نقصان نه په امان کې ساتي. او نورم د برکت دپاره یا وهاب الکریم او د هر شي د برکت د دکان د رزق د مال د فصل د برکت دپاره نو الله رب العزت دې کې ډېر برکت اچولی دی. یا وهاب الکافي دا انتهایی مفید دی. خو دوستانو د ټولو نه بهترینه خبر آخري دا ده چې وظایفو کې بالکل دا زموږ ایمان دی د الله په نوم کې د الله په کلام کې دا بالکل برکت شته دی. خو هغه وظایف خپل طریقه غواړي چې الله رب العزت ته انتهایی په عاجزۍ سره او د عاجزۍ سره انتهایی یقین سره چې بالکل الله رب العزت
رزق ورکولو والا دی او زما دا مسله که مالی ده که بدني ده که بل څه حاجت دی هغه به الله پوره کوي نو الله به پوره کوي که تاسو به بېدلۍ باندې ناسئ چې یا به پوره کړي یا به پوره نه کړي نو الله رب العزت نه به همیشه ښه امید ساتئ هغه بادشاه دی انشاءالله العزیز چې څه قسمه حاجت وي خو خاص دا وظیفه د هغه کسانو دپاره ده څوک چې مالی مشکلاتو سره مخ وي هغه دی دا وظیفه خصوصي طور باندې وکړي او 10 طریقې مې وښودې په دې 10 طریقو کې چې کومه طریقه دته اسانه ښکاري هغه دې وکړي انشاءالله مالی پریشانی به ختم شي دوستانو نن د الوهابو فضایل ما تاسو ته مختصر طور باندې بیان کړه انشاءالله مخکې به د نور نمونه الرزاق او الفتاح العلیم مبارک هم خبرې کوو د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکړئ تلو یا الله په امان